زما قدرمنو دغه د دنیا یو قانون دی، یو طریقه ده چې دوه کاغذان سره لګي نو داغه د پاره د ګون ضرورت دی، سرش په ګون باندې لګي او داغه چې بیا دوه کپڑے سره لګي پیوند کوي نو داغه د پاره هغه بیا په ګون باندې نه پیوند کیږي، په ګون باندې نه لګیږي، هغه د پاره بیا د ستنی او د داګي ضرورت دی. دغه چې یو دوی خشتي سره لګي دیوال وې نو داغه د پاره چې دی هغه بیا پستنه او په داګه باندې بیا نه جوړیږي، هغه نه سره لګیږي، بلکې دوی خشتي چې لګي هغه په سیمټ باندې بیا لګیږي. نو داس یو سړی سوچ وکي چې د دنیا هر دوه شیان چې دي داغو د ملاویدو د پاره او داغو د لګولو د پاره د یو دریم شي ضرورت پیښیږي. آیا دا انسانان چې په دنیا کې وځي دغه انسانانو خو زړونه دي، دغه زړونه په کم دریم شي باندې سره ولګيږي چې د دې په زړه کې محبت پیدا شي، په دې کې خیرخواهی راشي او د دې زړونه جوړ شي، د الله رب العزت سره تعلق جوړ شي، د نبی علی السلام په طریقه باندې خپل ژوند تیر کی دغه خلکو زړونه به څنګه لګيږي. نو داغه په اړه کې علما ولیکلي دي چې د دوه انسانانو زړونه چې لګيږي هغه په دین سره لګيږي. دین په زندگی کې رالی د انسانانو زړونه بم سره ولګیږي، که دین په ژوند کې وو د انسانانو ژوند بم شایسته وي او خوشاله بوي، او که دین په ژوند کې نه وو بیا به دوی پریشان وي. نو د انسانانو د زړو لګولو د پاره چې دی هغه دین دی. او دین څه ته وایي؟ په حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي الدین النصیحه، دو الفاظ صرف ویل دي. وای دین چې دی د دې اصل معنا دا ده چې دین سراسر خیرخواهی ده، یعنی که یو سړی وای زه دیندار یم لیکن په دې کې خیرخواهی نه وي، د یو مسلمان خیرخوا نه وي، داغه خیر نه غواړي، داغه ښېګړه نه غواړي، وای دا سړی په خپل دعوه کې دروغجن دی. دا سړی خو وای زه دیندار یم لیکن دیندار نه دی. ولی په حدیث کې نبی علیہ السلام الدین النصیحه چې دین سراسر خیرخواهی ده. نو کچیر دی وای زه دیندار یم او خیرخواهی نشته نو دا سړی په خپل دعوه کې دروغجن دی، دا دیندار نه دی، دا اسی دعوی د دینداری کوي، دیندار نه دی دا سړی. او که یو سړی بیا وای زه خیرخواه یم او په ژوند کې دین نشته نو دا سړی په خپل دغه خبره کې دروغجن دی. ولی چې دین سراسر خیرخواهی ده او خیرخواهی سراسر دین دی. چې پچا کې دین وو په هغه کې به خیرخواهی خامخاوي، او که پچا کې خیرخواهی وو په هغه کې به دین خامخاوي. دا نشي کېدلی چې یو سړی دیندار وي او خیرخواهی دی نه وي، یا یو سړی خیرخواه وي او دیندار دی نه وي. نو همیشه چې کوم سړی دیندار وي هغه خیرخواه وي. او بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. و تاسو د مځکې په والا باندې رحم وکي، اسمان والا الله رب العزت چې دی هغه په تاسو باندې رحم وکي. دا نشي کېدلی چې ته دلته ظلم او بربریت شروع کړی او الله رب العزت په تا باندې ګلان راووري، دا نشي کېدلی. د دې خوا ډبرې ورغورځي د هغې خوا ګلان راشي، دا نشي کېدلی. دا د دنیا د قانون خلاف. اوس موږ د خلکو څخه خیرخواهي څنګه وکړو، رحم څنګه وکړو په خلکو باندې؟ د یو صحابي دی جریر بن عبد الله البجلی رضی الله عنه، د څومره خیرخواه خلک تیر سوي دي. صحابه په خپل ژوند کې څومره بهترینه خیرخواه وو، د امت لپاره څومره خیرخواه خلک. دا جریر بن عبد الله البجلی رضی الله عنه په باره کې راځي وایي د خپل غلام ورسره کوي. مسلم کې دا روایت لیکلی دی، وایي خپل غلام یې ورسره کوي. نو غلام یې واسطه وایي هغه یو آس واخیستی، آس چې دته راوستی په 300 درهم باندې واخیستی. د چې وخت یې آس ډېر عمده آس دی، ډېر بهترین آس دی، هغه تل په څو دی واخیستی وایي په 300 درهم. لږ ټایم بعد هغه سړی هم رالی، هغه د کوم چې د آس مالک و هغه خادم، چونکې هغه غلام چې هغه ورته زما حقا چې کوم دی، زما مالک چې کوم دی هغه به پیسې درکړي، ما اوس تاسو سودا سره وسوه راځه پیسې به هغه درکړي. سړی چې پیسو ته رالی چې ورته ویل وایي په 300 درهم مې ورکړی دي. د چې آس وخت هغه ډېر بهترین آس
نو سوچ یې وکړي چې دا دومره بهترین آس چې دی خرڅوي دومره قیمتي آس دی او دی دومره ارزانه ورکوي نو خو یو معلومه ده داسې د دې شاته یو داسې کیسه ده او داسې مسله داسې پیښ شوې ده چې دا سړی پریشانه دی او دا سړی دا ټیم مجبوره دی د دومره قیمتي شی چې دی هغه په خپل کم قیمت باندې خرڅوي نو ده ته وویل چې ته دا نه غواړې چې تا ته 400 درهمه درکړم تا خو 300 درهمه باندې سودا شوې ده لیکن ته دا نه غواړې چې تا ته 400 درهمه درکړم هغه ورته وایي ما خو ستا د غلام سره سودا کړې ده په 300 او چې ته 400 راکوې نو دا خو ستا خپله یو شګړه ده چې زما سره یې کوې بیا ورته ته دا نه غواړې چې زه تا ته 500 درهمه درکړم اخر ورته وایي چې 600 درهمه درکړم 900 درهمه درکړم 800 درهمه درکړم 300 روپۍ باندې سودا شوې ده یو صحابي رسول دومره بهترین انسان هغه ته 800 درهمه ورکوي ولې وایي ستا آس چې دی هغه ډېر عمده آس دی ته د مجبورۍ په وجه یا نه په پوهېږې یا ستا د شي کې دونه تجربه نشته زه به پوهېږم چې دا شی د 800 درهمو دی لهذا ته 800 درهم در واخله یعنې دا څه وجه وه دا د دغه خلکو په زړه کې خیرخواهي وه چې دا زما مسلمان ورور چې دی هغه نقصان نه کړي پورته چې دا زما مسلمان ورور ته نقصان نه شي پیش د پریشانۍ سره مخامخ د دې مطلب دا نه دی چې د پریشانۍ څخه غلطه فایده واخلي یو زموږ معاشره د الله مو دې معاف کړي زموږ په معاشره کې که مزدور یو ځای سودا وکړه او دلته رالی مالک ته رالی چې ما خو پلانی شی په دونه باندې واخیستی دی بیا څه ورته وایي دی دا نه ورته وایي چې دا ډېر ارزان اخیستی دی لږ پیسې به نورې ورکړه دا سړی په تاوان کې دی دی ورته وایي وایي بېوقوفه دا شی خو په بل ځای کې په دومره قیمت باندې حالانکه هغه به ډېر ارزان اخیستی هغه بل سړي به په مجبورۍ باندې په خرڅ کړی یعنې 1000 روپۍ قیمت وي ده به په 400 به خرڅ کړی خو دا مالک بیا هم ورته وایي چې هغه راشي وایي دا تا خو دا زما مزدور خطا کړی دی دې ته دوکه ورکړی دا خو جونیر دی دا خو په دې نه پوهېږي په دې کار دا تجربه نه لري لهذا ته به دا 100 روپۍ نورې راکموې هغه باندې نور کم کی یا یو مزدور چې دی مځکه واخلي یا یو بل ګاډۍ واخلي یو کور واخلي یو بل ځای واخلي مالک ډېر کم مالکان دا دي چې هغه ورته وایي چې تا خو دا ډېر ارزان اخیستی یو څه پیسې سړي ته نورې ورکړه غریب پریشانه دی بلکې الټه ورته وایي دا د ګران اخیستی دی او سړی چې راشي په هغه باندې نور قیمت کموي دا زموږ معاشره ده نو خیرخواهي څنګه شول خیرخواهي خو نشته په موږ کې نو اوس خیرخواهي نشته او بیا زه وایم چې زما ژوند دې ښایسته سي دا نشي کېدلی چې زه د بل مسلمان ورور دپاره خیرخوا نسم د بل مسلمان ورور غم زما سره نه وي نو سوال نسي پیدا کېدی دینداري دې په ما کې راشي دا خو د انسانانو سره خیرخواهي ده بلکې د حیوانانو سره څومره خیرخواه خلک تېر شوي دي دا باقي بالله رحمت الله یو غټ بزرګ تېر شوی دی د تاشکند دا د روسو دی په خوا کې ډېره یخه علاقه ده ډېر سخت یخ دی هلته دا وایي د شپې را کښېنستي تهجد ته چې ولاړې اودس یې وکړي لمونځ یې وکړي د لمانځه بعد چې راغلی ډېر سخت یخ دی د یخه بس دی سپټ راغلی چې زه خپل په ګرمه بستره کې برته بیده سم چې ویې کتل په بستره کې یو پشي بیده ده ګوره بیچاره د کوم ځای یخ راخیستې ده ګوره بس موقع یې پیدا کړه بس په دا بستره کې دننه شو یخ په عذاب کړې ده ډېره ده چې ورته وکتل هغه ډېر په بهترین انداز او په ډېر ښه خوب ورغلی دی ښه ګرمه پرته ده وایي ده ویل چې داسې نه وي دا د الله مخلوق دی دا ګوره څومره یخ راخیستې ده وایي ده هغه پشي پرېښوله په خپله بستره کې چې تر ساره پورې هغه ښه ګرمه وساتله او هغې خپل خوب پوره کړي ده وایي دا ګرده شپه په دا یخ کې دغه یې تېره کړه چې د الله یو مخلوق ته تکلیف نشي پېښ دا د هغه خلکو د حیوانانو سره دومره زیاته خیرخواهي وه چې یو حیوان به دومره زیات ساتئ نه زموږ معاشرې ته راسه د انسانانو کوڅه کې د ورور د پلار او د زوی سره خیرخواهي نشته د کور والا سره خیرخواهي نشته د مور سره خیرخواهي نشته یعنې ما اول کې درته چې حدیث کې راځي چې کوم سړی دینداره وي په هغه کې به خامخا خیرخواهي وي او چې کوم سړی دینداره وایي زه دینداره یم او خیرخوا نه وي دا په خپله دعوه کې بالکل دروغجن دی دا دینداره نه دی هسې دعوې کې دینداره یم یعنې اوس یو معمولي عمل دی ګوره ستا په همسایه کې یو سړی یو څوک بیمار شو اچانک تکلیف شو ایمرجنسي شوه هغه تا ته رالی یا تا ولیدې په خبر شوې نو ته فورا د هغه سره تا ته الله موټر درکړی دی پیسې درکړی دي ته هغه فورا هغه کور سړی سته که نسته تا کوچنی هر څوک چې دی هغه هسپتال ته ورسو د هغه خدمت وکړه په دې به ستا یوه ګنټه ولګېږي او تاسو به یو 100 روپۍ خرڅه شي لیکن هغه سړی چې راشي هغه به څومره زیات خوشحاله شي هغه به څومره چې دا زما همسایه دغه ته همسایه وایي لکه مخکې بیان چې ما وویل چې د هغه ورته چې زه 1000 روپۍ د دغه همسایه در څخه عبدالله ابن مبارک چې دومره بهترین همسایه در پرېږدم نو دا خیرخواهي چې په ژوند کې راشي بیا به دغه ژوند خوشحاله وي بیا به الله رب العزت
دغه خپل د کور به تا ته بیا ښایسته وي بیا چې هر عمل کوي هر کار کوي په هغې کې به ته خوشحاله یې ته به پریشانه نه یې مرګ ته به هم خوشحاله یې هر ځای چې ځې ته به خوشحاله یې هر سړی به ستا سره ملاقات کوي هر سړی به ستا مینه ساتي